السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم یو ځل بیا تاسو ته په خیر راغلی وایم او داسې ده دې وخت کې د امریکا ورجینیا ریاست په لینډز سیمه کې یم او د تنویرعالم صاحب څوک چې د صدریاب سره تعلق ساتي دلته کې خپل ګیس سټیشن لري دا پټرول پمپ دی دننه دوکان دی که نه خلک راځي ګاهکونه راځي دا وګوره دا اوس ګاهک روان دی دننه دغه ګاډي ولاړ دی که نه دننه ورځو سټور ته ورځو سټور کې ګورو چې سټور کې څه خاصي دلته په امریکا کې چې کوم دی نو چې څوک اوس ګاډي کې تیل اچي وکړي د اول خوا ته تیلو پمپ خیمه چې تیلو پمپ کې څه کیسې بیا دننه سټور ته ورځو سټور کې د شیزونه خیمه ټوله دلته کې ګوره دا 3 قسمه تیل دي ورسره 87 واتیا یو کم 90 او 93 دا د تیلو قسمونه دي او د دې ریټونه چې کم دي نو په $3.10 باندې یو ګیلن دی په 87 درې کم 90 چې دی یو کم 90 چې کم دی $3 او یو کم اتیا پیسې باندې او دا بل چې کم دی په $4 باندې نږدې ګیلن دی که نه نو دا اوس کس راغی دی تیل چې هم سوري دی راغی ګاهک دی دا چې کم دی اوس تیل خو نه اچي دننه سټور ته ورغی موږ هم سټور ته لوړ شو د دې سټور نوم ته یې مو ګورئ بار نه که نه او دا اوس به دننه لوړ شو دننه ګورو چې دننه په سټور کې څه دي ورسره تنویر سره به وګرځو تنویر به هم په سټور کې دننه وګرځي ورکې ده په مزه مزه به خبرې کوو که کوم ولاړ دی سټور ته راننه وتو که نه داسې که راتاو شو نو زه ګورم که ولې چشمې به مو باسم دلته کې منیجر صاحب هم ولاړ دی او ګوره چپسونه دي پکې دننه څه خرڅېږي او دا د ATM مشین دی کې مشي پیسې دي دننه که نه ماشوم لګیا دی ځان د چاکلیټونه مکلیټونه هم ګوري لګیا دی راخلي کې چاکلیټونه دي پکې مختلفو که تاسو کوم چاکلیټ لګي نو راته ووایئ چې راواخلم دله تنویر ته وایم چې دغه کې سوډي دي پکې ګوره دا ډیو پکې پراته دي که نه او سنکیسټ اورنج سوډا ده کینیډا ډرای کلونې پکې هم دي که نه مختلف شیزونه دي ګوره بالې پکې هم ځوړن دي بالې ورته وي که والې ورته وي که نه تاسو غوږونو کې چې هغه زنانه شمشتې پکې هم دي دا دي کلونې دا د ماشومانو اتیان هم پکې پراته دي دغه دي که نه او دا لاسونو ته چې کوم خلک شیزونه اچي دا وګورئ مختلف سوینیرز دي او ټاپسه ګیمونه پکې لګي دي د لوښو وینځلو سامان هم پکې تنویر خرڅوي که نه دا ټول سامانونه دي دا پکې دغه زنانه ورسره کار کوي دغه مخامخه که نه دا کیشیره ده او دا ورسره کار کوي ګوره امریکایان ورسره کار کوي تنویر سره امریکایان ورسره هم کار کوي خو زه تنویر ته وایم چې تنویر ما په سټور کې وګرځوي بیا دا پکې دننه چې کوم دی نو کچن هم پکې دی دننه دی رجسټر دی مختلف چیزونه خرڅېږي هر قسمه که نه نو زه غواړم چې بیا تنویر مونږ وګرځو خو زه اول تاسو له چکر در کومه چې داسې بوزم دا تنویر سټور دی په امریکا کې د امریکا ورجینیا ریاست کې میخونه هم پکې خرڅي هر یو شی پکې ځکه چې کليواله سیمه ده که نه نو کليواله سیمه کې تاسو خیال کړي کلي اټې کې هر څه میلاویږي دا پکې د سوډو کیسونه پراته دي مختلفو تاسو وګورئ داسې راتاویږم تاسو دا شیزونه ووینئ ټوله چیني پکې هم پرته دا ګوره چیني ده دا چینی دي مختلف قسمونه دي چینی که نه او بیا پکې لاندې چې کوم دی نو تیل هم پکې پراته دي کوکینګ آیل هم پکې خرڅي لکه کلي اټې چې څنګه د ټماټرو ساسونه دا ټماټر دي که نه دې کې سوپونه دي دا ټولو او شات هم پکې پراته دي تاسو به هم یاد دا وګوره شات دي ښه شهد ته وګوره یو سړي بل سړي له مخې راوتلی کوي څه خرڅوي شهد او تی دومره خواږه هم دي خو که نه دا څنګه چې نوم اخلي نو دا مختلف شیزونه دي پکې سوډې پکې هم فرجونه هم پکې لګېدلي دننه دا چپسونه ګورئ پی پکې هم دي دا ګوره دلته پی په ګیلن کې خرڅېږي یو ګیلن پی دا دي که نه دا دي پی دي او دا بل قسم پی دي بټر هم پکې کوچ هم پکې پراته دي او د ماشومانو خوراکونه غوښې هم پکې پرتې دي کوکاکولا هم پکې دا ټول چیزونه چې کوم دی دا بره ځای پته نشته دا څه شي دی دی جوړ د ناستې دفتر ځان له تنویر جوړ کړی دی تنویر دلته کیني پاسي دا وینې تنویر دی پکې ځان له دوکان کې دفتر جوړ کړی دی نو زه غواړم چې دا پکې نور چیزونه دي جوسونه دي که نه دا د ګوړې شربت او د انګورو شربت دا پکې ټول پراته دي دا تنویر سره دا چپسونه دي که نه نور چپسونه بل قسم او دغه شان ته څه کې ځان له سوډا راخلې ته څنګه سوډا راخلې ګوره دې واقع ځان له سوډا روباسي ته خپل نوم خو راته یو ځل ووایه که نه ذوالفقار ځان له جوس روباسي دا څه شی دی دا مینډمیډ دی دا فروزن دغه دی فانټا والا فانټا ده ښه صحیح او وره شوې صحیح نو زه وګوره او لاټري پکې هم خرڅېږي دلته خلک لاټرۍ هم اخلي دا پکې آیسکریم دي آیسکریم هم پکې خرڅېږي دا وګوره آیسکریم ډبې دي پکې ملایانې چې ورته وایي ملایانې هم دي او دغه شانتې دې خوا راسې به راشو زه به تنویر هم راغواړم چې تنویر ته نورې کیسې وکړي دا لاټرۍ مشین پکې لګېدلی دی دننه که نه زه داسې رالم تنویر
اوس به تنویر سره خبرې اترې وکړو دا تنویر دوکان تنویر څنګه حالوال دی خیر طبیعت غواړم چې سټور کې ما خو خوشیزونه وکړو خو ځم ته مې وګرځې چې سټور نه دی اټې ده د کلي اټې ده دواوال یو موږ خو ورته اټې ده او څومره مودې نه دا دوکان چلې څومره مودې دوکان دی اصل کې دا سټور خو چې کم دی دا کولو شوی تقریبا 15 کاله مخکې دی 85 سال مخکې 15 کاله زوړ ودانی دا سټور دوکان کولو شوی ښه خو زه چلوم تقریبا سره پاسه کال سره پاسه کال تاسو اغست ما دا پولیس کړی دی زه چلوم تاسو چلوي او کرایه څومره دار ته ټول څه طریقې کار سوي دا څومره ګرځوي اول دا چې تاسو راځي دا زموږ ډیلی دا زموږ سینډویچ کې دا اگې سینډویچ هم شته دا د مېم دی پکې د هیم هم دی پکې او دغه شانته د بفلو چیکن د چرګان هم دی دا تاسو خپل جوړوي دا زموږ هر څه دلته تیاری دا دلته تاسو دا کسان سره کار کوي دا راځي پیزا دی سره 15 کسان کار کوي دلته زمانه علاوه زش پکې ها دا سره پیزا دا پکې ما دې کال شروع کړی دا پیزا لري پکې سخت کال پیزا دا بره چې کومه پرته دا ټوبیکو دا تمباکو دي دا پکې ما شروع دا پکې تا شروع کړی دی د فراشه دا زما کچن دی ها دا بورچی خانه دلته چې پخلی کی شپک کسا کار کوي 15 کسا نور دی ہوتا زش پکان دا چرګ پوښ شوی تیار شوی چرګ پیسونه دي دا پیزا روانه پیزا روانه دا د پیزا ماشين دی دا د دې د ټاپینګ او دا سيزونه سینډویچ کوم جوړیږي ښه د پیزا دا ټول څه د پیزا د پیزا خلاره پیزا په جوړولو لپاره تاسو ټلیفون کوی ته وچت کې خیر ها دا پکې تاسو شروع کړی دي دا زموږ د ډیلې د پاره چې کوم مخامخ دغه چیز او دغه سيزونه ها دا سینډویچ هاي you can come over please you work with Tanveer right Oh yes. how is he as a boss Awesome. he's awesome does he take care of you He does. oh okay مننه thank you he's a good boss دا و چې تنویر سره کار کوم تنویر ډېر ښه سړی دی کنه او تنویر سره مطلب دا چې زما ډېر خیال ساتي دا پکې ګاډو سامان هم تای خیر ګاډو دا لکه دا خو خرڅيږي دلته ډېر دا اویل شو فلټر شو دا سيزونه ډېر ټیپ ار یو شی پکې لکه کلی کې چې دکان کې څه شي ته دا دیوال راواله په ویډیو کې ته دا دیوال لکه دا اکثر ماته شارټ شي دا سامان بیا منډه بیا ځکه کله خپل وام دا د پلمبینګ او یو څه بس دا خو دې کې کچن سامان لکه دلته خلک راځي لکه خلک راشي د بوټانو امزم تاسو کې نو سبا کې ورسره مزیدین ساتلي بوټانو ار یو شی یو بل شی درته خیم دا وګوره دا وبو کې دلته یو خزکار کوي هغه پینې چولی دي پیسې دوه پیسې پکې چولی نو مانته نه تاسو کومه دا ایسلا چولی دي ما دي دلته و مچان ناراضي نو هغه واکینه راځي یره واکی زم نینم مچان اوس دا یو مجد په بدل ته ګرځیدل کله ها اوس ناراض اوس مانی دي یاره خدا دوه پیسې په وبو کې چولی چې ډېر په جو مچان دا خو چې موږ ټول خلکو یو ټوټکا دا ټوټکا دا خو چې موږ کلی کې ولګو کلی کې خو ځل تلل چې تاسو د پاسه به مچ ګرځي تاثیر سیبه وې دا راشي دا پکې ویني تاثیر سیبه دا وې تنویر سیبه چې دا وبې او دلته یو زنانه کار کوي او هغه پکې دوه پېنی چولې دي کنه دا پکې چولې او دی وې دا سره پاره چولې دلته دونه پخلی کیږي د دې وجه د ډېر پاره لګول چې دلته مچان ولا ناراضي او دا ما تاسو کومه واقع داسې ده نو یا واقع داسې چې مچان ناراضي د دې وجه نه د دې امریکایي 2 سنټ 2 پیسې پاکستاني 3 روپے دي پاکستاني 3 روپے دي دا وې دا دی وطن مراد ځان سره وړم شي وبوته وبو نو ته کلی کې مونږه ذکر راګرځو چې دغه دار چې مچرانه تاویږي چې دا پیسې وته غيو چې غوړما بل غټه خوبي ده ته دې ایریا کې خیم خلک راځي ګوره دا کورنی بادرنګ شو ټماټر شو دا د دنیا سبزیانې روړي دلته مونږ خلکو له بیا ورکو مونږ له روړي تاسو خرڅوي کاسي وای نه مونږ له اسې راکی کور د پاره ویدا ځان لا پاخه کې یو شی ته بل خیم تاسو تماویلی مو کوه افش مې ښه مې راته خیدا ولم چا روړې دا نیولې روړي خلک دلته هر ویک را روړي داخله کې تازه بل سامانونه روړي دلته کې ښه لکه ویدا بس ویدا تاسو لپاره دی وی خوري ښه نو مې دې چې دلته چرته پروتي دا مونږ نیاز نه پټ کړی ځکه چې هغه تم باندې نیاز نه وجد کړی ښه اله کنه زما په خیال باندې دا میان دل چا او دا ټراوټ مې دی دا ټروټ مې دی هاندي دا دی نشي دا مخامخ کور دی اسه وته وګوره واه دا دی فروزن کړی دی او باقاعده 6 ریمبو ټروټ دا د ریمبو ټروټ بهترین نسل دی چې کوم ریمبو ټروټ دی فلټرز نایس دا او دې صفا کړی دا صفا کړی دی د یو بو کې جوړې دی په دې لیک کې نیولې دی په کم ډیټ یې نیولې دی دغه په ډیټ باندې دا جوړې دی ها دا لکه تاریخ په چولې دی د کم ځای کې نیولې دی او دا کم مې دی دا د چاروړې دی دا مخامخ کور دی دا غي او دا کاکا چې نیولې هغه 90 کال دی لس کم سلو کال دی لس کم سلو کال دی دا ریمبو ټروټ دا وګوره
دا شرنډو لیک دی دا بیل لیک دی دا د شرنډو لیک ته چې وختي مونږ دا چې وختي تللی دا صحیح او دا د شیزونه تاسو سره ملاوي په زر زر مې تنویر وګرځي په دې سټور کې کنه او دا کیږي مې خو چې کم نه بس ټراوډ مې خو ډیر خمایي ها نه راځي تاسو راځي کنه مې بل وخت مونږ له تازه مې راکې او راشوي نه دا مونږ له تازه مې را پیدا کې چې دا کنه بیا په کلار بل پیره پیره چې راشو تاثیر سیب دین بار ولار دي ملګری مولار دي ټوله نو زو غواړو داسته دکان دی ها دا سټور دی دا ما زور سټایل کې دی کار څومره دی کار څنګه دی د خوښ رڼا دی کار خو به ته زه وایم چې تاسو هر سټور وګورئ د سټیشن وګورئ پکې دوه کسان کار کوي مارنینګ کې ایونینګ ها دا د کلی سټور دی او ما تاسو ته وایي چې 15 کسان کار کوي زه پکې شپږم بیک اپ دی any time ضرورت شي دغه شي ها صحیح زور صحیح ها بار روزو کنه ها مطلب دا چې د شپږ کس کار کی مطلب کار او کرایه سمره ده دی اسی رنت د دې $9,500 $9,500 کم چې پاکستاني تقریبا سال موس لس 12 لک روپے شوي او تقریبا صدقه لس خوشا جوړي او خلک بوې تنویر سے خوري مالدار ده ته او پټرول پمپ سے ضرورت حال ده تیل چې کم نه تیل داسې دي چې عمده لوکل خلک راځي او خدي لکه زما کنټریکټ نشته د خپل مرزي پرایس لګوم د خپل مرزي نو که قیمت تار څومره لګي حکومت نه تاسو نه کوي په ما څوک ابجیکشن نشي تاسو او نه اول څوک دام نشي ویل چې د شي ګران خرسي ها علي دی خورا شکنه علي موږ د پاکستان نه تازه راغلی او دوه هفته وشوي یا تنویر تاسو راځي خوښه تاسو راځي خوښه علي سره خبرې کو خدا راته وای څنګه امریکا د خوښ وکنه یره جی ډیره زیاته او ته ډایرکټ د پاکستان د پیښور نه راغلی او جی بالکل پیښور او د کلیواله سیمه د راغلی خپل کلی او 400 او داز او 100 فرق ته لګي یره جی ډیر ډیفرنس دی پکې څنګه مطلب څنګه ډیفرنس دی پکې لکه ډیر به نه هدا به لکه بس هغه صفای د خلکو بل لغه د لکه به ماحول چینج شي دلته ها بل رنگ ماحول دی او خوشاله رنگ سیستم دی خوشاله ژوند ډیر زبردست دی ژوند زبردست مزه کوي علي سره بنور ډیټیل کې تفصیل کې خبرې هم کو که خیری خو دا وخت تاسو د پټرول او د ګیس سلندر هم خرڅوي دا او دا خو بابا دا خو کلی دی او خلک باربیکیو کوي دغه کوي وخت سره کوي او هغه نه علاوه لکه وخت سره کوي وسره بیا دا وره دا بیگونه دا وره پرته دا وره دا بیگ پسو دی دا مونږ ورکو تقریبا په سکم 3 روپے دا ویک کې ټرک 2000 راځي او دا راته ډکې دوه پیری په هفته کې چې کم دی ټرک راځي دا دوه پیری دا مطلب دا خرڅي پوزیشن د دیم دی ویک کې دام یو ځل راځي ها کې سلندر والا صحیح دیم دغه شانت راځي دا ډکې او خزل ډېر ښه تنظیم دی ګوره خزل چې کم دی کې غورځوي تاسو نو بس دا خو ټرام سٹارټ کړی او دغه سره تاسو دغه دیم ګراج دی دغه تاسو ګراج دی وسره صحیح سم ده نو تنویر عالم خان ډیره مننه کوم خپل سټور هم راته خو هم ګرځولو پکې علي ستا هم مننه او خبره ترې بکو نور ویډیوګانې هم جوړو گا کوم راغې نه خلک خو دې دلته خلکو سره ټوپکې تماچې هم ډېرې زیاتې وي تاسو وخت دا خو چې پرم نه خلک دي دغه شی دی هر سړي سره تماچې ټوپکې په انتهایی پرم نه خلک دي او ښه خلک او تاسو وخت چې په دې ښار کې څومره پولیس دي ټوټل دا لین هټس کې ټوټل 2 پولیس والا دي 2 پولیس والا لکه دومره پرم نه ځای دونه پرم خلکو رویه تاسو سره چې خلکو دا پته لګي چې پاکستان نه راغلي پښتون دی نه دا لکه ما اوریدلی داسې دي چې لکه دا ځای خلک ریسیسټ دي خو ما په دې یو نیم کال کې محسوس نه مطلب د خلکو رویه تاسو نه محسوس کړی چې دا خلک د نسلي تعصب نه کوي نسلي تعصب نه کوي لکه ما څنګه تاسو ته وایي کنه ګوره سبزیانې وروړي کبان وروړي زموږ په وطن کې دا شی څوک نه کوي بېلاله چې وروړي بې غرضه یې وروړي اسې وروړي تاسو اسې وروړي وي دا خوري صحیح لکه دې نه اندازه وکړه چې سمه ده صحیح تعصب نشته صحیح تعصب نشته ډیره مننه کوم تنویر عالم خان تاسو او ټول ملګرو نور ویډیوګانې هم جوړو نور خبرې اترې هم کو نور ویډیوګان د پاره مونږ سره اوسئ او تاسو ته بخایو دلته لینډ هارټس ته مونږ راغلی یو د ورجینیا کليواله سیمه ده د تنویر عالم خان څوک چې صدریاب سره تعلق ساتي وایي چې دلته کې د تیر یو نیم کال نه دوکان دی دغه دوکان تاسو ته دنده مې هم ښودو تاسو د خبرې هم اورئ زه وکیل خان د نقل مجازه چې تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ تل وی الله پامان